الله الرحمن الرحیم د ما د علاقې د سوشل میډیا ملګري او د ټولو چینلونو چې کوم د سوشل میډیا سره تعلق لري د موږ د علاقې زه د دې ډېر شکرګزار یم چې دی نن د موږ په ډېر شارټ نوټس باندې او ما دا د ډېرو وخت نه په دې زړه کې وه چې زه د خپل د سوشل میډیا بلکې دا ټول زه ملګري راوغواړم او موږ د دې خپلو د کلي او د دې علاقې مسایل په دې کې مخې ته زه د رؤف صاحب هم ډېر شکرګزار یم د چیرمن صاحب کوټلي خور د عبدالمجید صاحب او فرمان بای چې کومو روانو په لاره باندې خو چونکې هغې د باران د وجې نه هغې ته غاړه وشنتله شوللو او اعتزاز چې کوم دی دا په لاهور کې دی نو هغه سره د موږ لکه کانټیکټ ونه شو او نه لرلو لکه زه د دې هم شکرګزار یم چې دی په موږ باندې یو ټرست کړی دی او دی د ما سره یو ورورولي یو زه په ډېر کشر یم خو بیا هم د ما د ورورولۍ غوندې د ما سره یو خپل هغه کوي او په هغې باندې نن زه دې ځای کې چې تاسو موږ ټول راوغوښتلی نو زه د یو اهم ایشوز چې کوم دي د هغې ته زه تاسو یو مخ رااړوم هغه ایشو دا دی چې هوایي فایر دی ځکه چې مخې ته اختر را روان دی او په دې ځایونو کې به د څلورنو هغه به نه وي ګولۍ به نه وي او هغه به د موږ د ټول عمر غم جوړ شي نو زه اول د خپلې علاقې د کوټلي کناس صالحخانه کوټلي خورد بختۍ شاوکوټ جبه زاوه جبه خوش جبه تر سپین کوټه څومره دا د موږ علاقې چې ځلوزۍ چې څومره دی دا شیخان چې څومره دي د موږ بیا د اوریاخیل بینډ چې شو دا د اسماعیل خیل بینډ چې کوم دی لکه جړوبه سپین خواب دا د اسماعیل خیل لکو دا څومره علاقې چې دي دې کې که د ما نه د چا نامه هېرېږي زه معذرت کوم زه د دغې ته د سوشل میډیا په ذریعه باندې او د تاسو په وسادت سره او د تاسو چینلونو په وسادت سره زه دې ته ډېر عاجزانه اپیل کوم چې ورونو د خپلې زندګۍ او د خلکو زندګۍ محفوظ کړئ مه ډازې کوئ ځکه چې زه ماته د وزیر ګړی یوه واقعه رایاده شولله چې په هغې کې یوه وړه ماشومه په دې سر باندې ولګېدله لکه چې هغه ماته رایاده شي نو ما لکه زړه مې دوک وکړو نو زه نن تاسو ته ورونو دا یو هغه کوم چې که تاسو سره د کومې پیسې دي یا کومې هغه دي دا یې غریب په هغه باندې راولئ نه چې دا څه نامې د اسمانونو ویشتلو باندې راولئ نه چې پردي خلک دا څه نامې خپل بچي او پردي بچي یا کونډې رنډې کې یا د یتیمان کې نو زه د دې هم شکرګزار یم د چیرمن صاحب هم دغه مطالبه ده د رؤف صاحب د مجید صاحب هم دغه او د موږ د ټولو چیرمنانو متفقه هغه ده چې موږ د هېڅ چا هغه سړي ملګرتیا به نه کوو چې کوم هوایي ډاز کې ګیر شولو یا هوایي ډاز یې وکړلو یا یې په واده کې وکړو یا یې هسې وکړلو یا یې په دې چاندرات کې وکړو نو موږ به بالکل زه به کم از کم د ما د ملګري به نه پسې سي ما بېشک ما ته د ووټ نه راکوي بېشک د ما د مخالفت کوي خو زه به پسې نه څم کم او د ما ملګري به پسې نه ځي نو دا د ما یو پیغام دی دې ته او مخې طرف ته راځي میله د میلې دلته یو د موږ په دریو خولو کې میله لګي او د موږ په زیارت کې هم لګي میله په زلوزو کې زه د زیارت میلې والا او د دې ځای میلې والا دا د ټول موږ یو ورونه یو سره او یک یو غم مو دی غم خادي مو یو ده مړه ژوندی مو یو دی نو موږ د میلې والا ته هم زه سوال کوم چې په دې کې خاص کر د پولیس ملګرو ته ډي سي صاحب شولو اے سي صاحب شولو اسسټنټ کمشنر صاحب شو کولاو یې ورته یم ډي پي او صاحب ته یې په کولاو یم ډي ایس پي صاحب ته یې په کولاو یم ایس ایچ او صاحب ته یې په کولاو یم چې په دې کې د موږ ته د سیکورټي راکړی شي په دواړو میلو کې ځکه چې د موږ نن سبا د کوم حالات روان چې دی نو د موږ بچیو ته د موږ ماشومانو ته د موږ هغه ته د سیکورټي راکړي نمبر 1 دا د موږ د ټولو چیرمنانو متفقه فیصله ده دا د موږ هغه ده په دې هغه کې جیوري چې په هره توګه باندې کېږي که چا یې ډیس په شکل کې کېږي که چا یې د پتو په شکل کې کېږي که چا د نور شی په دې باندې بالکل سخته غار وشخوړی شي او موږ ورسره بالکل په هغې کې موږ هم ورسره تعاون کوو موږ هم ورسره تعاون کوو د سوشل میډیا د ملګري چې څومره هم دي دا د په دې کې د دغې نشاندهي د دې موږ ته وکړي موږ به ورسره د پولیس سره سو انشاءالله تعالی نو موږ د دې هغه کوو او د تاسو د سوشل میډیا په هغه سره
زه دې ته دا اپیل کوم د ټول متعلقه ادارې چې کومې دي دا د موږ دپاره باعث عزت دي، دا د موږ فخر دی. پولیس هم د موږ فخر دی او سیول هم د موږ فخر دی. نو زه دا یم چېرې د پولیس والا او د موږ دا ټول په ښه هغه باندې دی چې کوم جوارې کوم نور داسې هغه جرایم پیشه خلک روڅي یا هغه روڅي په دې موږ میلو کې چای په دواړو میلو کې که زیارت میلو کې کوي او که صالح خانه کوټلی کلا میلو کې کوي. زه د دغې بلکل سخته غمدنه کوم او د دې نه دا مطالبه کوم چې د موږ په دغه میلو باندې د سخت نه سخت په دغه څیزونو باندې پابندي ولګولی شي. بل د ټرافیک دپاره د ما ته خپل یو سکواډن والا راوستلی شي او هلته د خپل یو سکواډن والا راوستلی شي چې که ما دا طرف ون وی کوي نو زه به داسې راتاویږم او داسې به څمه او که نه هغسې ون وی کوي هغه نو زه به هغې باندې به موږ خپل کیسه کینو هغسې به یو پروګرام جوړوو. اوکې په دې موږ په دې کلي کې چې یا د موږ په دې نورو کلو کې چې څه قسم ته داسې وړې وړې خبرې دي هغه دي دا به انشاءالله تعالی موږ ټولو په افوا متفقین سره په خوشحالۍ سره د هغه سره چې د موږ د قوم د کلو عزت وي پکې. زه بل هم نوجوانانو ته یم د خپل د ټول اوریاخیل سمیلخیل نوجوان ته یم چې پورته شئ بیداري پیدا کړئ په ځان مخلصي بیداري پیدا کړئ تکړه شئ یو داسې بیدار ځان را مخکې شئ هیڅ نه مه ډارېږئ ډار د ځان نه وباسئ خوف د ځان نه وباسئ. ما او د تا کلی دي دا د ما او د تا کلی دی دا به ما او تا ټیکو دا علاقه به ما او تا ټیکو که تله تاسو ځان کې دا بیداري پیدا کړئ نو انشاءالله تعالی دا کوټلی کلا یا صالح خانه یا د اوریاخیل یا سمیلخیل یا څومره چې دي دا به د امن ګهرا وایي. نن ته که ګورې نو د ما په دې دواړو علاقو کې امن نشته هېڅ امن نشته. د ما غلی کېږي راکې کېږي هغه کېږي خو چونکې ځکه چې هغې پسې خامخا د تا د څه نامه ده خپل الیمنټس پکې څه وي چې هغه په هغې باندې هغه شي وشي. نو زه نوجوانانو ته خاص کر دا هغه کوم پیغام یې کوم په دې ښه وخت باندې په دې ښه روژه کې ورته چې راپورته شي او خپل د حق دپاره د سچ دپاره او د خپل د کلي د وطن دفاع وکړي او د خپل قوم اتفاق پیدا کړي یونیټي پیدا کړي. دا مه یې چې دا رؤف ما دا الیاس دا مجید دا پلانه دا یاسر دا ذوالفقار یا دا فرمان یا دا اعتزاز نه. الله تعالی ته یو مشر ډېر کړلو د هغې عزت وکړه ته د هغې په ته خو وګوره که نه هغه څه خو ودره ته په مټه خو ودره ورسره که نه چې ته اوس په مټه نه ودارې نو تا ته به هغه څه وکړي. نو موږ ورونو دا یو پیغام دی د نوجوانانو ته او تمام نوجوانانو ته مې دی چې ځان نه دا خوف وویستې. نن د ما نوجوان په منشیاتو کې ګیر دی نن د ما نوجوانان د مشر کشر تمیز نشته نن د ما نوجوانان په سکوټرو کې ګیر دی نن د ما نوجوانان په نور داسې جرایم پیشه معاملات چې کوم دي په هغې کې ځان ګیر کړی دی. نو دا ویلي اتا خدا کار نه دی اتا کار قلم دی اتا کار سبق دی اتا کار د بل استرو عزت دی د مشرانو عزت دی اتا کار مشر ته را رسول دي مشر به په اکشن اخلي مشر ته را رسول دي مشر به په اکشن اخلي مشر به هغه کوي او انشاءالله تعالی هغه به کوو دا نه چې نه به کوو. د ما د خپلو ملګرو سره او د ټولو هغه سره موږ یو ټیم دی ټول ناظمان دي موږ یو موقف دی د دې خبرو کې نه د چا نه خوف کوو نه د چا نه بیره کومه نه د چا نه څه هغه کومه. الله تعالی ما ته چې کوم رزق مقرر کړی وي کوم شی راته مقرر کړی وي کوم شی راته کړی وي کتاب څم آب ورسره کېږي آب اخ کېږي هغې کې د الله هغه نه بدلیږي. نو چې د الله هغه نه بدلیږي نو زه ولې خوف وکړم زه خوف ولې وکړم د څه خوف وکړم نو د ځکه زه د نوجوان ته یم چې را مخکې شي خدا را او خپل هغه باندې ودرې او د خپل د قوم هغه راټینګ کړي. تو ما مایوسه کېږي چېرې د ما څوک باید د هغه وي چې ما مشر چېرته دی تا مشر شته
خو ته خو مشر راوبله که نه، ته نن د سکوټر نه نه ایله، ته نن د فضولیاتو نه نه ایله، ته نن د هغه نه نه ایله، او ته غر بر نور د څه کار نشته. ته خو مشر راوبله که. نن چې ما تاسو ملګري دلته راوستللې، دلته مو کېناستللو، دا ما د نامې دپاره تاسو کېنه وللې، دا ما د هغه دپاره کېنه وللې چې د ما په ویسي کې به دلته راڅه نه نه، دا د ما زړه مینه وه د تاسو سره او د دې قوم سره، د ما د دې ملګرو د موږ ټولو مینه وه د هغه سره، چې زه د خپل پیغام دې ته د تاسو په ذریعه ورسوم. زه دلته هېڅ مقصد د ما نشته، ما هیڅ مقصد نه دی، ما شته نه دی، ما د ملګرو هیڅ مقصد مې والله کې مې شته دی. زه درته دا یم، د ما پلار په حق دپاره په دغه ځای کې راوغورځېدل، خپل مرګ مړ شو راوغورځېدل، خو د حق دپاره چېرته بې حقۍ خبره به نه وي کړې. زه مخکې نقش قدم باندې وڅم، انشاءالله بې حقۍ خبره به نه کوم. موږ به د تاسو او د ټولو تاسو به د موږ ملګري جوړېږئ، موږ به د تاسو ملګري جوړېږو، د خپل د قومونو به اصلي تحشس چې کوم هغه یې دی هغه به موږ مخکې بوځو او په داسې یو بیدارۍ به جوړوو که خیر د خدای وي چې د موږ دا نوجوان راپورته شي او د خپل د قوم د خپل د مشرانو او د خپل هغه کې زه د تاسو یو ځل بیا شکریه ادا کوم د تمام سوشل میډیا ملګري چې کوم دي که د موږ نه څوک پکې پاتې وي، نو انشاءالله تعالی بیا به یو داسې لوی پروګرام کوو د تمامو سوشل میډیا ملګري چې څومره دي، دا به موږ یو ځای ته راوځو او مختلف ځایونو ته به ځو، په مختلف ځایونو ایشوز به پورته کوو، د مختلف ځایونو هغه به پورته کوو، دغسې به د موږ یو مومنټس جوړېږي. ځکه چې د ما دا قوم په محرومیو کې پروت دی. ګوره صفا خبره درته وکړم، د ما قوم محرومه دی، د ما اوریاخیل قوم محرومه دی، د هر شي کې محرومه دی، په اوبو کې محرومه دی، په لارو کې محرومه دی، په ګیس کې محرومه دی، په نورو خبرو کې محرومه دی. زه درته څه دوی ولې محرومه دی؟ ځکه چې موږ خپل مشر نه دی ګڼلی. کله موږ خپل مشر وګڼلو چې دا د ما مشر دی او دا د ما کشر دی، او زه هله به د موږ دا قوم په یوه موټي داسې به وي چې مضبوط، دا ټولو ته معلومه ده، دا ادارو ته معلومه ده، دا د خلکو ته معلومه ده چې کله اوریاخیل قوم راپورته شوی دی او اواز یې پورته کړی دی، بیا چا نه دي رئیسوال کړي. موږ ټولو ادارو ته دا هغه نه کوو چېرې موږ د هغې هغه کوو، موږ صرف دغه مراغه کوو چېرې دا شی د خدای تعالی د موږ او د تاسو ټولو حامي ناصر شي او دا شی د موږ او د تاسو په شهید توګه باندې روان شي. الله مو خوشحاله ساته. ډېره مهرباني. تاسو خبرې وکړې، ډېرې ښې خبرې مو وکړې، الله مو کامیابه کړه، الله مو ښه راته ډېر ژوندي کړي چې دغسې پروګرامونه مرکز کوئ. مینه به تاسو یو بل سره متوجه کېږو که نه. زه یم چې د ما بچې د میلې نه خراب شو، په میلې کې چې زه خپل بچې بوځم د ما زوی جوارین ویني، ډېسون ویني، او ټولو نه وړه خبره هم ده او غټه خبره هم ده چې دا ټوپک یې تماچو کیلونۍ چې کومې دي واړې روانې میاشتو باندې په کورونو کې راګرځي، دلته کې چې په ډلو کې ګرځي، چور سپایي هغه ماشوم به چېرې ما رالوی شي، هغه کیلونۍ ټوپک نه اصل ټوپک یې هغه ته رژي شي، تر مارګه پورې هغه ټوپک یې هغې تر نیمونې پورې لویزان دي که نه، نو دا کیلونسو کې بلې مخې نه رالي خو همدې دې کلیواله ما ته تا ته راټول چې دا مې ولې دی دا په توسط سره زه دا یې پیش کوم چې په دې باندې یو څه ټول کړی دی باندې کته زه بل داسې خبره ده چې تاسو خبره بالکل صحیح ده، حالانکه په دې باندې حکومت پابندي لګولې ده، خو حکومت هم چې دی دې ځای کې کوتاهي کوي، ځکه چې فل هغه پې نه الی اکشن چې وایي دا شی چې کوم دی دا غیر قانوني ده، ولې نه لیدل کوي. نو موږ به په خپله توګه باندې هم دکاندارانو ته یایو او د سوشل میډیا په ذریعه باندې موږ دې هغه کوو. دې سوشل میډیا په ذریعه باندې زه د ټولو ته یم د څومره دکانداران چې دي دا څوک نه دي، دا د موږ خپل خلک دي، ځکه چې دا د ما او د تا ورور تر بور د عزیز مو درته ورسېدې او هغې یې راوړي. نو زه ورته دا یم چې خدا را د دې په ځای باندې بل څه راوړئ، هېڅ خبره نشته، بل څه پرې راوړئ، الله تعالی به تاسو ته په هغې کې منافع اچوي. نو زه دې ته په دې هغه باندې یم چې دا شی تاسو لکه مه راوړئ، او که چیرې تاسو یې راوړئ نو موږ به حکومت نه زه بیا دا مطالبه کوم چې په دې خلاف باندې بالکل کاروایي وکړي او بې خوفه دې پرې وکړي. موږ ځکه چې خپل بچو ته قلم ورکولو حامي یو، د ټوپک ورکولو حامي نه یو. دغه دې موږ چې دا تاسو ډېر مخکې موټرسایکل خبره وکړه
هغې بازار کې ډېرې موټرسایکلې غر برې جوړ کړي، کله څوک وشي کله څوک وشي. او همدغه موټرسایکلې چې کله پولیس والا په خپل هغه کې حراست کې ولي، همدغسې عهدېداران به فونونه میلاو شي، بیا هغه عهدېداران یا هغې هغه وکړي او موټرسایکلې چې کومې دي هغه راخلاص کړي. هغې باره کې تاسو څه ندیم صاحب د موږ نه څه نامه ده هغه لکه موقف واضحه ده د مو زه بله په دې ځای باندې تللم د تاسو په دې روډ باندې داسې یو شل موټرسایکلې دې پله ویلوړې وې، یو شل دې پله الان کې صفایا ټایم مو او چونکې ما ډایرکټلی په هغې باندې یو هغه وکړلو ګوډه مې په منځ هغه کې ودرو، ټولو ته مې ډېر سختۍ سره وویل ما دا لرې کوي دې ځای نه دې لرې کتې ځکه دې کې د موږ ندیم بهی غلطۍ دي. موږ ځان ته مشر نه یو، مشر لاړ شي کشر سره په بیلټ کې لګیا دي، بیلټونه ورسره کوي، نو ته به څه کي دا دې چا نه وکړي. زه د دام د پولیس والا ته مو هغه کړی دی او پولیس والا ته زه بیا هم یم ورته چې هغوی ته مو دا مطالبه هم د ډي پي او صاحب نه کړې وه چې بهی دې ته تاسو د ټرافیک هغه ورکړئ، د کومه بوک ټرافیک بوک ورته ورکړئ چې دې په هغه ځای کې دې ته پرچا ورکړي. که نه نن ورځې پورې منډه ته تر تپوس وکړه چې زه چې ته په سکوټر والا پسې هلته لاړ یم، نه دی لوړ دی نه دی ما ملګري لوړ ودی خو دا د موږ خپل هم سترګې غړول دي لږ باندې ندیم بهی چې موږ هم یو بل ته وایي چې را دا شی مه کوه دا کوه. دا تا ته مې چې دا کومه خبره د هلکانو وویل چې تاسو مشر کشر کې تمیز راولئ، نو دا د دغې وجې نه مې ته وویل چې هغې ته که ته یو هغه کوي نو هغې چې مړه نو ما شاید که نه نو دغه ده. زه انډسټري یوه خبر ته تاسو فهم راګرځوم چونکې تېر کال هم په وړه سره کې تاسو ته هغه پل باندې په څو شوي ګاډي کې ټرافیک جام و د میلې نیز خبره کوم صرف که او اوس چې کومه وسله مسجد جوړ شوی دی مسجد سره یې جوړېدو نه مخکې بریکر هم جوړ شوی دی او بریکر سره ګرد ګرد کې یو څه خښتې وي چې ما در وختي یو ویډیو وکړله هغه ځای بلکل تنګ دی نو د میلې پر باندې رش ډېر وي نو مهرباني دا وکړئ چې پولیسو ته مخکې دا هدایت وکړئ چې په کوټلي خورد او سلیخانه پل باندې یو ګاډی ونه درېږي او بل دغه کوم چې بریکر جوړ شوی دغه ځای دې پلو شي خپل روډ احتیاطي پلو شي دا سجیشن پکې تاسو ته دا به انشاءالله هغې سره پلانینګ کې کوو. ما اوس خدای شته الیاس ایس ایچ او صاحب ما اوس هم په دې ځای کې لکه جومات کې ما اوس لمونځ وکړلو هغې سره موږ د هوایي فایرینګ څه خبره هم وکړله او بیا د بل هغه هم انشاءالله هغې سره به موږ پلانینګ جوړوو د میلې او همدغه هغه دی چې زه خپل ځوني زه دا یم چې د موږ یو هغه ساحل کې که ته ویني که نه هغه کوم ځای کې چې شګه مګه اوړي هغه ځای کې یو داسې اسپتال سره یو ځای جوړ شوی دی اعلان د کوزېدو د ګوړو دپاره نو زموږ خپل ځواني زه دا یم چې که ګوړی دی هغه ځای نه نه رابرېږي ډایرکټ یې خوړ ته راولي که نه لاندې پوه شي نو دغې سره په ټیکټر باندې دغه ځای کې لږ باندې سړی هغه وکړي نو پاسپورټ بیا خېږي په دغه ځای کې لکه همدغه ځای کې نو دغه ځای کې به لکه خېږي. چیرمین صاحب زه سوال کوم ما جاسمین د زرزو سره تعلق ساتم. چیرمین صاحب یو مسله داسې ده چې دا ډېر وخت نه زه وینم په دې باندې چې عمل درآمد تر اوسه پورې نه دی کړی. اکثر د دې جنکو د سکولونو چې چوټۍ نه وشي نو په دې دوکانونو مخې ته د خلک ډېر زیات اوري راوړي خصوصا د هلکان نو دې باندې مخکې د موږ په جرزو تاڼي کې یو دغه ایسای هغه صفات شي خدای دې وبخښي هغه په ډېر سخت اکشن اخیسته هغه د هلکانو ته ښې ډنډې نیولې وي اخوا دېخوا یې کړي او اوس دا مسله بیا موږ ډېره زیاته فیس کوو دې باره کې تاسو څه مستقبل کې سوچ کړی دی که نه؟ ورور داسې خبره ده چې زه خپل ځاني دا مایند کوم دا شی ځکه چې زما دا سکول دی لاندې دا زما چیرمین هم ګواه دی زما اعتزاز هم چیرمین هم ګواه دی مجید صاحب هم ګواه دی موږ ته دغسې یو پرابلم دلته راغلی ما ته فورا یو اطلاع وشوله زه پسې دلته راغلم ما د هغوی سیکورټي والا ته بلکې زما پولیس والا ته بلکې زموږ چې کوم خپل یو سورسز یو هغه دي هغوی ته ما ویلي دي ما چې د دې ځای کې د چوټۍ په وخت کې کوم سړی په دې پلونو ځای سره یا دلته اخوا دېخوا کېناستېدل بس روی نسې ما پسې ټلیفون وکړي چې موږ درشو که نه پولیس والا ته مې ویلي ما پورته یې که بس ټیک شوله دا یو هغه کمینه خلک چې کوم یې به داسې چل کوي عزتمن خلک نشي کولی کوم چې کمینه وي دقسې پرابلم زه په مخکې ورځو کې زه لوزو باندې راتېرېدلم زما ټولې خویندې میندې دي خپلې بچې مې هم شته هغه مې شته زه راتېرېدلم ما ته یو هلک و
او هغه وروره سکوټر هر بس ما څه غوډر سن خپل نو بچ د پخمه په سره ټینګه غو نه خو په سکوټر یو غر باندې رانه ومتل خو بچ څه می په خپل راتله امیراله زه خپل ځاني د زلوزوم اصلاحي کمیټي زم چې کني په وجود کې راغلي دی او شویجی او زمونږ یو اصلاحي کمیټي دلته شته زمونږ د خپل ناظمانو یو بل سره کانټیکټ وی داسې مسلو باندې سوزل راوفه چې سمته بار بار د یو شی ما وته کې اندیانی کړي دم کړي او خبرې نزو ورغلې پسې د کسي د اصلاحي کمیټي چې کومه جوړه شوې ده نو زه د ټیم چې زه سره پدې کې بالکل ولاړې کزما ساغوي زه سره ولل ته ولاړې ځکه چې ام زما خور لور دام زما خور لور دام زما هر تور سره د خدای دی وکي دي پاکستان په کوټ کې دی ولې نه ازما خور لور نو زه دا یم چې دا غزه کوم اصلاحي کمیټي دا برای مهرباني ځکه دا اسکول د بازار په منځ کې دی د کلی په منځ د بازار د روډ په منځ کې دی نو زه یم چې کدی ته لوغونی د اصلاحي کمیټي یو دوه درې ځله داسې یو هغه وکړلو یا داسې بینر یې ولګوي چې به دې ټایم کې په دې ځینو کې به هیڅوک نه ودرېږي لالې رانونه دې ځي روان دې ځي دي خو نه به ګاډی ودرېږي نه به هغه ودرېږي تر دومره ټایمه پورې یو اشتهار دی جوړ کی یو هغه دی جوړ کی که موږ ته څه ضرورت دی بالکل موږ یې سره ولاړ یو په هر پلیټ فارم د سره ولاړ نه سرکار ته وایم نه بل ته زه خپل بیا سرکار يم په دغه ځای کې ځکه چې زما د عزت سوال راشي کنه بیا زه سرکار يم په خپل بیا دا نشته چرمن صاحب زه نوید د جبرتن زه تاسو ته پیغام درکوم چې زموږ د کلو سایډ کې د غلو خبرې ډېرې زیاتې دي نن زموږ کې یوه واقعه راغلې وه د هغه واقعې نه ما ډي ایس پي صاحب ته هم کال وکړو خو هغه څه وجوهاتو په وجه باندې کال اټینډ نه کوو بیا سابقه لازم چې یو صوبان خټک هغه ما دې نه خبر کړو دې کې ای سی جی او صاحب هم خبر شوی دی یوه تور کلر کې ټوډي وه هغه یې د کورونو د روډ باندې راتلله او هلته یې چیلۍ په ګوډ کې اچولې بیا ما سسټر بار راوتي وه هغې ورپسې کاڼي راغستي وو هغه لکې ویشتلی دی چیلۍ خو دې شکر دی خلاصې کړي دي په دغه شان عموما زموږ په دې خټکنامې کې دا غله چې دي نو دا د چیلو د غواګانو ډېر شوي دي نه مخکې ما نه څلور غواګانې پټې شوي دي او په هغې کې تاسو هم دا وایئ د علمزید ناستې ما 3 ځله اف آی آر هم کړی دی او په هغه اف آی آر باندې ما څه ریکوري تر اوسه پورې ونه شوله ډي ایس پي صاحب ته ما په ځاني خود هم ویلي وو په هغه ټایم کې توابل حاجي صاحب ته ما ویلي وو د هغې نه بعد ما یو ملګری دی د شیخي هغه نه 100 چیلۍ پټې شوې چې هغه ما ته وویل چې ته نوید برای ټایم دی تاسو سی سی ټي وي کیمرې د چراغ سیمنټ فیکټرۍ سره لګېدلې دي او په دې کې ته ما ته د غال د موټر نمبر راکړه ما چېرې ته ما ته فکس ټایم راکړه چې په کوم ټایم دی نو خیر دی زه به وګورم او هغه ما ته ویل چې فکس ټایم ما ته معلوم نه دی او ما په خپل ځواني ولیدلې چې چیلۍ ما نه واچولې نو دا ایشو چې دا زموږ په دې خطرنامې کې ډېره زیاته پیلاو شوه نو په دې باندې تاسو څه ایکشن واخلئ او د پولیس ډپارټمنټ سره خبره وکړئ نو دا به بهتره وي نوید بھائی بالکل تو خبره زه منم او دا د موږ دې طرف ته واقعیت دي تاسو هغه طرف ته واقعیت دي بلکې زیات دي تاسو طرف ته بیا ځکه چې هغه ته مول مته ډیره خلک سوتي ته ورسېدي دې طرف ته لږه کمه سوتي خو بیا هم بهرحال دلته دوې درې واقعه شوي دي دا نه شاپورټ له شوي هغه دا یو ګینګ دی ته ورسېدي که نه او دا به انشاءالله تعالی بې نقاب کول داسې دي چې دا به یو ډېر په ټیکنیک سره نیول کوي نیزه وي ځکه چې د دغې پته نه لګي چې تا ته دلته راوځي دلته راوځي هلته راوځي دا خو بس یو غړک ته وراچوي نو انشاءالله تعالی په دغې باندې به د اختر نه بعد خیر دی ډي ایس پي صاحب سره خبره پرې وکړو د ایس ایچ او صاحب سره به پرې وکړو او دغه سره به لکه که بیا څه هغه وي نو که داسې څه شواهد وي یا داسې څه هغه وي نو انشاءالله شیر کوو بیا خیره سره ټیک شولی جي بس تاسو ډېره ډېره مهرباني جي بس دلته د هغه تر هغو وخت راځي او بیا هغه وي نو تاسو ډېره مهرباني ډېره مننه او الله مو ژوندي لره الله مو دې موږ تاسو اتفاق اور اتحاد لري الله مو خوشحاله ساته ډېره مهرباني